چې د کلنا پس لکه پیسور دی د غر سټا شړلې یما د نر سره نه د تم پوری راغله مزه داسې ښکارېږي چې د سر ډېر کړی یما داسې یو ورځ پرته رایاده چې راغلی ته د پرنسپل سره تا چې د کلنا په سکول کې داخل کړی یما لکه پیسپور دی د غر سټا شړلې یما د نر سره نه د تم پورې راغله مزه داسې ښکارېږي چې د سر ډېر کړی یما داسې یو ورځ پرته رایاده چې راغلی ته د پرنسپل سره که یو وار میلاو شوی ته پلاران خو تل خپلو بچو له ډاډګیره نه کوي آخر په میاشت کې خو سړی یو ځل پوښتنه کوي هو پلار راشه هو پلار راشه هو پلار راشه هو پلار راشه تاتا خداوم پتا نشته په کوم کلاس کې یما سهار چې سکول ته زه راځم په کوم لباس کې یما پلاره یو ځل خو مې د سکول دا تور بوټانو ګوره دا پټ ختلې بې تسموسې شونډانو ګوره د سکول کپړې مې لنډې شوي دي سپی نشته په سر سر تور یما د سکول هغه ټوپۍ مې نشته 500 روپو مې څوک یو خوا او څوک بل خوا لیږي د سکول نه وخته شي خو مور به مې هوټل ته لیږي هو پلار راشه هو پلار راشه هو پلار راشه هو پلار راشه پلاره چې تا ته زه د فیصله وینا وکړمه داسې ښکارېږي لکه زه چې یو ګناه وکړمه د پیس په کار باندې یو دم په ګورېدلو څه شي یا مې وایي او یا خو ماته په کنځلو څه شي پلاره په دغه وخت کې ستا نه ګیله من شمه زه په دې حالاتو کې به خاورې عقلمن شمه زه زړه مې خفه شي دغه وخت کې پریشانه شمه د های سکول ته په راتلو باندې ستومانه شمه هو پلار راشه هو پلار راشه هو پلار راشه هو پلار راشه پلاره زه تاته یو درخواست عاجزۍ کومه درنه تپوس په زه د خپلې زندګۍ کومه ته خو په خیال کې به زما نه لوی افسر جوړوي خپلو خوبونو کې زما نه به ډاکټر جوړوي د خوب تعبیر نن په مرسته کې لاسونه راکړه شینه زمری شاو په وخت راله فیسونه راکړه راشه په سر مې د شفقت دواړه لاسونه کېده د عمر خان مجبور شعرونو ته غوږونه کېده هو پلار راشه هو پلار راشه هو پلار راشه هو پلار راشه